ورکړې ده، دا هم د الله د طرفه ده. دغه الف لام موږ ته دغه راښیي چې ټوله د قیامت په ورځ دی مالک دی، مالک یوم الدین. خدای تعالی به ټوله سره معلوم کړي چې نن د سزا او د جزا ورځ ده، مالک یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق الله العظيم. دلمانزه ترجمه دریم حصہ ستاسې په خدمت کې. الله تعالی جی موږ ټولو ته ښه ښایسته لمونځ کول توفیق راکړي، پر وخت د طهارت سره، په کنسنټریشن اند ډیووشن، خشوع خضوع، ښه ښایسته لمونځ، تلوار نه. نو د سوره فاتحه ترجمه په هغه نورو حصو کې مو د ثنا ترجمه وکړل. دا سوره فاتحه ده. سوره فاتحه فضایل ډیر راغلي دي، خو فضایل یې تاسو هم خبره اوس په ترجمه وکړو. الحمدلله، الحمد معنا ټوله تعریفونه. په جی کې چې په سر کې الف لام دی، دا الف لام وایي الله تعالی ته چې یو چا یو طاقت، یو قوت، یو خوبي ورکړې ده، دا هم د الله د طرفه ده. دغه الف لام موږ ته دغه راښیي چې ټوله تعریفونه د الله دپاره دي. او علما وایي ګوره سوره فاتحه دعا ده، په دعا کې اول ته د الله تعریف کوي، ته الله تعریف کوي، د الله خوبي بیانوي. نو په د دعاو طریقه هم دغه ده چې دا دعا کوي، بس یو دم مه وایي چې دغه راکه دغه راکه دغه راکه. اول ښه د الله تعریف وکړه. امام ابن القیم رحمت الله علیه وایي که ته د الله تعریف وکړې، دا ستا دعا به بیخي ژر قبوله سي چې په سر کې د الله تعریف وکړې. نو اوس سوره فاتحه هم دعا ده، نو په آخر کې موږ الله څخه غواړو هدایت، اهدنا الصراط المستقیم. نو د هغه در مخه د الله تعریف دی. الحمدلله رب العالمین، ټوله تعریفونه د الله دپاره دي. رب دې ته وایي چې د کوچنیوالي څخه چې د پیدا کېدو څخه در مرګه پورې ستا ټوله کارونه در وکړي، هغه ته رب وایي. او د رب اپوزیټ دا دی غلام. نو دی زموږ رب دی، موږ غلامان یو، موږ بندگان یو، غلامان یو. غلام دا نه ګوري چې زه به چیش خورم چیش به نه خورم، زما چیش خوښ چې چیش نه دي خوښ، وایي چې زما آقا، زما مالک، زما خالق، زما رازق، که ده وویل هغه زما خوښ چې هغه، که ده وویل چې دا زما نه دي خوښ، هغه زما هم نه دي خوښ. دې ته وایي آقا او غلام. نو رب دې ته وایي چې ستا ساتنه کوي د کوچنیوالي څخه، د پیدا کېدو څخه بیا در مرګه پورې. رب العالمین، عالمین معنا د ټولو عالمانو، یو خو دنیا عالم ده، یو آخرت عالم دی، داسې نور څو عالم دي الله تعالی ته معلومه دي. رب العالمین. نو په جې کې د رب یو زورور معنا ده چې د خدای تعالی رب دی، ستا نظام دی، ستا ټوله شیان د ده په لاس کې دي. مګر وایي بیریږه نه. الرحمن الرحیم، ستا رب ډېر رحمان دی، رحیم دی. داسې د دنیا په رقم باس نه دی، د دنیا په رقم مالک نه دی چې یو پلا غلچي وکړي، دوه پلا غلچي وکړي، آخر ته وایي با تا خپله رب سره اخیستې ده، هره ورځ ته یې د هغه غلچانې دي، هره ورځ ته یې د هغه غلچانې دي. بالا جی نه بخشم، ته زموږ په ژبه چې ګیر لګوه، بالا جی کار ختم. مګر الله سبحانه وتعالی الرحمن الرحیم، داسې مهربان رب دی. وایي که ستا ګناوې اسمان ته ورسېږي، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالي. وایي که ستا ګناوې هغه اسمانو ته ورسېږي، بیا هم ته توبه وکړې، دا ستا ټوله ګناوې زه در بخښم. الرحمن
الرحمن الرحیم دا داسې مالک دی. مالک یوم الدین دی مالک دی د قیامت د ورځې. نو دی خو دلته مالک دی ولې د قیامت ورځ یاده کړې ده. نو مفسرین دا وایي چې په دنیا کې هم خلق ته الله تعالی نه کې ملکیت ورکړی دی. که یو باچا دی وطن په لاس کې دی، که یو ښاروالی دی ښار په لاس کې دی، که د کور مشر دی د کور مشر دی، مګر د قیامت په ورځ به دا ټوله مشرتوب د ګرتو څخه ختم سي. یو دی به باچایي. لمن الملک اليوم، الله تعالی به اعلان وکړي چې نن بادشاهي د چا ده. هېڅ څوک به نه چې جواب ورکړي. لله الواحد القهار، یو د الله بادشاهي ده. نو مالک یوم الدین د قیامت د ورځې دی مالک دی. او په دا کې علما دا هم وایي ګوره په دنیا کې ته مشر یې، په دنیا کې ته زور لرې، قوت لرې، پاور لرې، ته دا بل رازغوار کې، مګر د قیامت پر ورځ ستا پاور او شان ټوله ختمیږي. تا که په دنیا کې ظلم کړی و، تا که په دنیا کې ظلم کړی و، پر خپل کارګر جو ظلم کړی و، په فامیلو په مابینځ کې خاوند پر میرمن ظلم کړی و، میرمن پر خاوند باندې ظلم کړی و، خواښې پر مژور کړی و، مژور پر خواښې کړی و، دا ګرته ظلمونه به د قیامت په ورځ دی مالک دی. مالک یوم الدین خدای تعالی به ټوله سره معلوم کړي چې نن د سزا او د جزا ورځ ده. مالک یوم الدین د قیامت د ورځې مالک دی. کله څنګه چې ما ویل دی د لیه هم مالک دی په هر وخت دی مالک دی. مګر مفسرین دا لیکلي دي چې دلته د مالکتوب خدای تعالی خلکو ته ورکړی دی او پاور یې ورکړی دی د امتحان دپاره. مګر د قیامت په ورځ دا ټوله ځنځای اخیستل کېږي. نو بیا بقیه سوره فاتحه حصه به بله حصه کې وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.